چې دی راسي تاسو ته خپله وینا وړاندې کړي. اغلې وړانګه لوړی عثمان لالا شهیدان په هر کور کې نن ماتم دی او ژړا ده. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن د عثمان لالا د شهادت په خلاف چې کوم د احتجاجونو د تحریک چې کومه لړۍ روانه وه د هغه نن په سیف الله کلا کې راجوړه سوې په دې تاریخي خاوره د احتجاجي جلسه پر دریځ باندې ناست مشر محمود خان اسکزی او د ګوند صوبایي ضلعي مشران زموږ راغلي ننګیالۍ او ویاړلې خویندې او دلته په تالار کې ناست مشران سپین ږیري ځوانان، ستاسو د ټولو په اجازه اول خو ملي شهید عثمان لالا ته د هغه په شهادت سره ګلونه وړاندې کوم. کورنۍ ته تسلیت وایم او ملګرو ته د خدای هغه همت هغه حوصله ورکړي چې په هغه کامل لاره باندې دوی خپل سفر وکړي د کوم خښته چې خان شهید عبدالصمد خان ایښې وه او تر عثمان لالا پورې دا هم داسې روانه وه او لا به وي او خدای د موږ ټولو ته دا همت راکړي چې دغه د کامل لښکر دا کامل لاره چې کومه ده دا موږ هم داسې تانده ودانه وساتو. ملګرو نن د جلسې موضوع معلومه ده، مشران ګرځي کور په کور په کلي کلي په دا سره ګرمي هغه موږ ته معلومه ده چې څه دپاره ګرځي. دا څه ده د ووټونو یا د الکشن د کمپین دپاره څه تحریک نه دی روان سوی او زه هم په دې ویاړ په دې باور په دې شرط په دې جلسه کې موجوده یم. زه خپل نمایندګي که د ښځو لخوا ده که د کام لخوا ده، زه خو یې د کام لخوا کوم، دوی که ما په هره نمایندګي راواړي، خو زه راغلی په دې یم چې دا او زموږ خویندې په دې راغلي دي چې دا د ملي شهید دپاره د یو داسې شهید دپاره چې هغه د دې کام د دې پښتون افغان وطن دپاره د زموږ د لوی جغرافیې دپاره هم مبارزه کړې وه او هم یې په دې کې سر ورکړ. که څه هم د زموږ د شهیدانو دا لړۍ ډېره اوږده را روانه ده او عثمان لالا تر دا اوسه پورې په شهادت چې کوم رسېدلی دا خدای دې وکړي چې آخري شهید سي. خو زه دلته خبرې تر اوږدېدو له مخه د سوات زموږ د ګوند او د غورځنګ ملګری ملک شوکت د کرونا په ناروغۍ ملک ریاض مړ شوی دی د کرونا له ناروغۍ، نو زه هغه ته هم د عقیدت ګلونه وړاندې کوم. روح یې شاد سه. دا د زموږ چې کومه ده د وطن د کام د لښکر چې کومه مبارزه روانه ده د کام د ساتلو دپاره دا ورونو دا جلسه دا ملګري دا مشران چې په علاقو باندې ګرځي د زموږ د کام د بقا مسله ده. دلته مشران کور په کور ګرځي، موږ ته به د دې کام د دا ستړو ورځو رایستلو دپاره د حل لاره ږدي او دوی ګرځي هم د دې دپاره چې د ستاسو عملي همغږي غواړي او موږ د کام د یووالي دپاره د کام یووالی دا مشران غواړي. موږ ورسره په دې کې پکار دی چې ملګرتیا وکړو. ملګرو په پاکستان کې او په سیمه کې چې کوم سیاسي حالات دي دا پښتنو ته د سباوون د ښه زباوون زیری نسي راوړی. زموږ اصل مسله زموږ کامي سیاسي تګلاره او بالخصوص زموږ د کام مسله ده. دلته موږ به د خپل کام د بقا دپاره سیاست کوو، موږ به د خپل کام د بقا دپاره چې دا اوس مشر کوم جرګه رابللې ده په دې جرګه کې که څه هم په وطن باندې ډېر لوی ناورین تر سوی دی، ډېر لوی تکلیفونه موږ لیدلي دي او لا یې وینو. سختې ورځې لا ختمې نه دي، لا نورې هم را روانې دي، خو مشر چې کومه جرګه رابللې ده دا د پښتانه کام جرګه ده. په پښتانه کام کې زه دا خبره هر وخت کوم، داسې به ټولو اورېدلې وي چې د دې کام حصه ښځه او سړي ګډ دي. دلته که ګوند یا د دې ګوند مشران یا دا وطن شهیدان ورکوي د سړو له اړخه، نو د دې شهید پر شا یو د غر غوندې مور هم ولاړه وي.
په دې جرګه کې که موږ د کامي بقا دپاره د دې کام د وطن د ښه سبا دپاره د دې د مرګونې بلا مخه که موږ نیسو بیا به په دې جرګه کې موږ به حیثیت کام د دې کام د وګړو رایه اخلو او په دې کام کې ما اول درته وویله چې ښځه دا او د دې رایه اخیستل د هغې ښځې چې خپل زوی یې ورکړی دی په داسې جرګه کې چې د عثمان لالا غوندې مور چې هغه دومره ویاړلې مور ده دارنګه زه مجلس وخت وایي مختصر دی خو زه اوږد مجلس یو څه به په دې وکړم چې زه ډېره اوږده ګډ سره ځم نه په دلته د دې وطن سره نږدې دا زموږ منځنۍ پښتونخوا وزیرستان چې کوم دی په دې کې څه حالات نه راله هلته یو هم داسې کور نشته که زه د دې مومند ایجنسۍ که د وزیرستان که د دې خبره وکړم په مومند ایجنسۍ کې دلته د دې وطن جاسوسان د دې د پنجابي استعمار لاسپوڅي راځي د مومند ایجنسۍ په کور یو ملالې ته ورننوځي د هغې په کور کې سړي نشته چونکې د ناموس مسله وه دې د ناموس ته یې لاس اچاوه بیا د هغو نتیجه موږ ولیدله چې دا ملالې د خپل ناموس د ساتلو دپاره څومره په ویاړ ودرېده دارنګه که زه د خیسور د حیات واقعه درته بیان کړم نو د حیات په کور کې سړي نشته ټولې ښځې د دې پنجابي استعمار دا اغوا کړي دي کې په هر نامه اغوا کړي دي په کور کې سړي نشته د دوی لاسپوڅي د پنجابي استعمار جاسوسان یا دوی په خپل سر راځي په دې کور کې ښځو ته وایي د زموږ ویاړلې غیرتي پښتنې خوندې چې موږ د ناموس د ساتلو دپاره موږ د هغو په عزت ساتلو دپاره موږ له ډېرو حقونو بې برخې کړي دي هغه ته راځي وایي ته ما ته کټ راسم که زه دلته کښېنم هغه په کور کې سړي نشته دارنګه مشر یوه خبره کړې ده مشر دارنګه که موږ د شهیدانو لړۍ راواخو د ارمان شهادت یې څرنګه وکړي د عثمان لالا شهادت څرنګه وشو بیا د عارف وزیر شهادت یې وکړي اوس د عارف وزیر بعد د عارف وزیر د اکا زوی علي وزیر په جیل کې دی بغیر د څه ګناه دارنګه د غورځنګ بېشمار ملګري په جیلونو کې کال وسوې دوه وسوه تر ډېرو میاشتې پورې کړي چې دا کسان په جیلونو کې ناست دي دلته مشر خبره وکړه چې موږ پسې لوشتۍ جوړوو او بیا که داسې نه وه بیا به زه له کوره د کامي لښکر دپاره یو کس اخم مشره ما دا دومره لوی بیان په دې وکړئ چې اوس د دې ناورین دا څلوېښت کاله چې کوم جنګ زموږ په وطن راغلی دی زموږ د ځوانانو تعداد بیخي ډېر کم دی او په یو کور کې چې سړی نه وي زه پوښتنه یو سوال یو تجویز ځم د هغه کور کې ښځې دي او هغه غواړي چې زه د دې کامي لښکر برخه سم بیا به څه کوي موږ نه لرو سړیان په کور کې د حیات مور که غواړي د دې لښکر برخه ځي هغه د وزیرستان مور چې زویان یې ورشهیدان کړي وه یو کوشنی لمسی یې په ترلاس وي موږ ټول ولیده په وزیرستان کې ګرځېدل هم ډي سي له ورله هم کینټ له ورله هم زموږ پښتنو ته یې لمنې ونیولې چې دا یو لمسی مه راپاته دی دا راوژغورئ دا مور د دې کامي لښکر برخه خامخا جوړوي ستاسو څه تجویز دی زه دلته راغلی یم زه تاسو په دې ویاړ په دې باور راغلی یم زه تاسو د باور درکوم چې د کام په هر رنګه ستړي کې به زه درته ولاړه یم د کام هر رنګه ستړي چې وي زه یې وړلی شم زه په دې باور لرم او که زما کورنۍ چیرې د یو وخت دپاره د یو منټ دپاره هم پر شا شوه بیا زه در ملامته یم خو د کام په دې لښکر کې به نور دا لښکر دا سفر چې کوم دی دا به برابر کوو داسې نیمای نه چې زه ورور زه پلار زه خاوند له لاسه ورکوم هغه شهید کېږي د دې خاورې په ناموس نو داسې نه ده چې هغه له ما سره عمر تر کړی وي د هغه د خاورې دپاره چې کوم د خدمت کولو کوم د مبارزې کولو جذبه ده هغه به په ما کې نه وي راټرانسفر سوې هغه به ما ته نه وي راغلې نو موږ به دا کامي لاره په ګډه وړو دا زما د کام مسله ده په دې کې زما هم ناموس خراب شي که تاسو زما د ناموس دپاره په کور کښېنوئ زما د عزت موږ پښتانه ډېر عزتداره ډېر حیاناک خلک یو موږ غواړو چې په خپل موږ خپل پښتني حدود پښتني غرور ډېر ښه پېژنو خو چې چونکې د کام مسله ده دلته دښمن ستا ناموس د ساتلو دپاره نه پرېږدي نو د دې دپاره به موږ ښځې تیاروو چې څوک یو پنجابی استعمار لا بل څوک راځي ستا ناموس ته لاس اچوي نو ته به بیا په کومه طریقه دې ته درې بخښنه غواړم وخت مې ډېر واخیستی ډېره مننه